اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. د ټولو مشرانو په اجازه محترم د احصایې د ملي ادارې او د معلوماتو ملي ادارې د محترم مشر ډاکټر صاحب فقیر محمد زیار او د عالي تحصیلاتو د علمي مرستیال محترم ډاکټر صاحب لطف الله خیرخوا او د ملي تلویزیون محترم لوی رئیس مولوي صاحب احمد الله وثیق او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پر رسنیو د څار د ریاست رئیس محترم مولوي صاحب عبدالحق حماد او د باختر اژانس د رئیس محترم مولوي صاحب ضیاء الحق حقمل صاحب او د ټولو سپین ږیرو مشرانو او ورونو په اجازه څو مختصرو ټکو ته اشاره کوم چې واقعا هم د سړي توجه ور اوړي او د خوشحالۍ سبب ګرځي. کله چې اسلامي امارت د افغانستان ټول کنټرول په لاس کې اخلي او یو نظام تشکیلوي، له دې سره سم په یو اتوماتیک ډول باندې په ډیر نورمال ډول باندې د هیواد ټولې ادارې خدمات عرضه کوي او دا خدمات په ډیر معیاري او شفاف ډول باندې ترسره کوي. د نظام دغه عربه چرخېدل په داسې معیاري او شفاف او منظم ډول باندې څرخول دا واقعا یو تعهد او ژمنتیا ته اړتیا لري. کله چې اسلامي امارت له وخته د دې اراده درلوده چې افغانستان یو ژمن او متعهد قشر و نسل ته او متعهد و بچیانو ته اړتیا لري، د همدې لپاره چې د دې نظام عربه په منظم او سالم ډول باندې وچرخېږي. زه دا څو میاشتې د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې فعالیتونه څارم. واقعا هم ډېر د قدر وړ دي. دوی نه یوازې داسې د خپلې ادارې په محدوده کې کار کوي، بلکې دوی د نظام د ټولو اداراتو سره مرتبط خپل خدمات مخې ته وړي. د بیلګې په ډول لکه څنګه چې دوی د احوالو نفوس د ثبت په برخه کې، همدارنګه د زراعت په برخه کې، د ځنګلونو د سیمو د جغرافیوي تثبیت، همدارنګه د هیواد په ټولو ابعادو کې د دوی فعالیتونه جریان لري. دا په دې معنا ده چې د دوی له ټولو ادارو سره همکاري ادامه لري. کله چې د احصایې او معلوماتو ملي اداره په دغو برخو کې خپل فعالیتونه مخې ته وړي، دلته نو د هیواد هغه اړتیاوې، هغه ضرورتونه، که هغه په د اقتصاد په برخه کې د پرمختګ، په سیمو کې د اقتصادي پروژو د افتتاح او په مختلفو برخو کې د رشد او د اړتیاو د نیازمندیو په نظر کې نیولو سره دغه مسایل د ملي احصایې او معلوماتو ملي اداره و مختلفو اداراتو ته پیش کوي او هغه کار ترې اخلي او په دې برخه کې له هغوی سره همکاري رامنځته کیږي. بناً په دغه تناظر کې دغه اداره ډیر زیات اهمیت لري. کله چې دا اداره دومره زیات اهمیت او ارزښت لري، نو د دغه ارزښتونو، د دغو مهمو اقداماتو، د دغو فعالیتونو، د دغو مؤثرو فعالیتونو لپاره ثبت او د دې د لیکلو او په یو مجموعه کې د راټولولو ډیره سخته اړتیا ده. داسې اوس د هویت په نوم مجله تاسیس سوې او ایجاد سوې، دا واقعا هم یو شاهکار ده او یو لوی ابتکار ده او دا ډیر د ستایلو وړ ده، ځکه د دغو ټولو مهمو فعالیتونو او اقداماتو درجېدل په یوه مجموعه کې، په یو مختصره رساله کې د مجلې په شکل دا راتلونکو نسلونو ته پاتې کیږي او د هیواد موجوده نسل هغه څخه استفاده کوي. ځکه لکه څنګه چې ملګرو په دې رڼا واچوله چې د دې مختلف
بخشونه دي مختلف بعدونه دي چې تخصصي مسلکي علمي او د هیواد د معلوماتو په برخه کې معلومات پکې جمع کیږي. د دې څخه هم موجوده نسل استفاده کولای شي او په عین زمان کې دغه خدمتونه دغه فعالیتونه راتلونکي ته پاتې کیږي. یو څه چې زیات پکې مهم دی هغه دا دی په ټولو اداراتو کې د دوی د تکامل خواته د ګامونو د اخیستلو هغه عمده راز هغه کلي د بریالیتوب کلي په دې کې وي چې کارونه باید په شفاف متعهد او عادلانه ډول باندې مخې ته ولاړ شي. د دغې ادارې دغه لاسته راوړنې د دې ښکارندویي کوي چې دوی خپل کارونه تر خپله واسه پورې په شفاف ډول باندې مخې ته وړي دي. په الکترونیکي ساحه کې له حکومتدارۍ سره مرسته دا په هیواد کې د جرمونو او د ملي پروسو په ثبات او تامین کې ډیره زیاته مرسته کوي. کله چې نظام کې په ملي پروسو کې الکترونیکي سیستم په فعال او معیاري ډول باندې تطبیق شي دا ښکاره د هیواد په امنیت په هیواد کې د اداري فساد د اختلاس د ټولو هغو جرمونو چې په اداراتو په وزارتونو کې رامنځته کیږي د همدغه پروسې د دغو فعالیتونو د ښه معیاري او شفاف ډول ترسره کولو په نتیجه کې رامنځته کیږي. بناً ډیره زیاته مهمه ده لکه څنګه چې دوی هم په همدغه مصمم دي چې خپل اداره لا هم شفافه ګړندۍ او فعالیتونه په مؤثر او معیاري ډول باندې ټولنې ته وړاندې کړي. په دې کې لا نور هم ګامونه واخیستل شي او د پرمختګ لپاره زمینه پکې برابره شي. یو څه زه بل پکې اضافه کوم د دغې هویت مجلې د تاسیس او ایجاد دا په ډاګه کوي چې اسلامي امارت د مطبوعاتو او د چاپ په برخه کې ژمنتیا او تعهد لري او په دې برخه کې متوجه ده. تاسو شاهدان یاست او په جریان کې یاست د اسلامي امارت تر بشپړ کنټرول مخکې یعنې تر فتوحاتو مخکې اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون په چوکاټ کې په 5 ژبو باندې مجلې درلودلې او په مختلفو برخو کې د کتابونو چاپ درلود او دغه لړۍ له کلونو راهیسې جریان درلود په عربي، اردو، فارسي، پښتو او په انګلیسي ژبو باندې نشرات درلودل. دا د اسلامي امارت په مطبوعاتي برخه کې هغه توجه ده چې اوس منظم حکومتي سیستم ته راغلی دغه د رشد او د پراختیا او د پرمختګ لپاره هڅې روانې دي او اسلامي امارت حمایت کوي. یو ځل بیا دغه اقدام چې د هویت مجله تاسیس شوی او ایجاد شوی ده دا یو نیک اقدام او ښه اقدام ګڼم او دا ټولو ته ډاډ ورکوم چې اسلامي امارت د مطبوعاتو او د چاپ په برخه کې ډیره زیاته توجه لري تر څو د اداراتو خدمات هم منسجم و منظم او خوندي شي او په عین زمان کې زموږ لوستی قشر زموږ هغه تحصیل یافته قشر چې علاقه لري له دغو مسایلو څخه استفاده وکړي. په پای کې له ټولو راغلو حاضرینو څخه ډیره زیاته مننه کوم او په ځانګړې توګه د دغه هویت مجلې مبارکي ټولو ته وایم. الله پاک دې دغه اقدام او دا قدم نیکمرغه کړي او د لا بریالیتوبونو په هیله. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی.